د څوکۍ پر سر د طالبانو جنجالونه. د طالبانو ترمنځ پټ جنجالونه افشا شول. بهرنیو رسنیو تازه څه راپورونه ورکړي دي؟ طالبان پر څه بوخت دي؟ جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. پولټیکو خپرونه وایي طالبان په خپلو منځونو کې جوړ نه دي. دوی لانجو کې دي چې چاته کومه څوکۍ ورکړي. پولټیکو خپرونې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده چې طالبان زیانمنونکي دي. لیکوال په سر کې یادونه کړې چې لویدیځ که د جګړې په ډګر کې ونه ګټله، دم ګړۍ د هغه دښمن د ماتولو ښه موقع په لاس ورغلې ده چې له بې ثباتۍ او ګډوډۍ سره مخ دي. د لیکوال اشاره د افغانستان روان نامعلوم وضعیت او ورځ تر بلې زیاتېدونکي بشري او اقتصادي ناورین ته ده چې افغانستان ورسره لاس او ګریوان دی. په مقاله کې راغلي د نغدو پیسو نشتوالي، په حکومتوالۍ باندې ناپوهي، په سرحدونو کې د تازه میوو ډکې لارۍ چې د خوسا کېدو له خطر سره مخې دي، او د عامو خلکو بده اقتصادي وضع هغه ټول عوامل دي چې د طالبانو رژیم یې د بېثباتۍ او ماتېدو له خطر سره مخ کړی دی. لیکوال زیاته کړي چې طالبان خپلو منځو کې هم سره نه دي جوړ او په دې لانجو کې دي چې چاته کومه څوکۍ ورکړي. پولټیکو خپرونې په دې مقالې سره وړاندیز کړی چې لویدیځ هیوادونه په تیره بیا امریکا او اروپا دې طالبانو ته اجازه ورنه کړي چې خلک یې یرغمل ونیسي او د خپلې خوښې وړ حکومت پرې وزغمي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي بیا اسلام آباد کې یوې غونډې ته ویلي چې که نړیوال بیا هم د فشار له لارو کار اخلي، د ده په خبره کومې نتیجې ته نه رسیږي او له تیرو 20 کلونو کوم پند نه اخلي. یوې بلې امریکایي خپرونې هابسوفټ پخوانی هافټګن پوسټ د امریکا په پوځي اډو کې د بې برخلیکه لسګونه زره افغانانو په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله کې راغلي له افغانستانه تر بیړنیو وتلو 100 میاشتې وروسته لا هم یو شمېر خلک له کورنۍ لري او جلا د بې برخلیکۍ شپې او ورځې په کمپونو کې تېروي. هاپوسټ د دغو افغانانو شمېر شاوخوا 50,000 تنه یاد کړی دی چې امریکا ته د ورتلو په هیله ناست دي او د ویزو او اقامې کارونه یې لا نه دي بشپړ شوي. د امریکا متحده ایالاتونو او نړیوالو متحدانو یې د طالبانو په واکمنېدو سره له افغانستانه لسګونه زره افغانان او بهرنیان وویستل. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. کومه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.